ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله. په دې هیله چې روغ او جوړ وای. د زده کوونکو د غوښتنو په اساس او د کرنټین مودې د غځېدو له امله مونږ پلان نیولی ترڅو کانکوري مغلق تخنیکي سوالونه په انلاین ډول ستاسو سره شریک کړو. د دې لپاره تاسو هم کولای شئ چې د فورمونو کانکوري سوالونه زمونږ پاڼې ته راولېږئ ترڅو مونږ یې په ویډیوي ډول تاسو سره شریک کړو. او له بله اړخه هغه کانکوریان چې انټرنیټ ته لاسرسی نه لري کولای شي چې دغه ویډیوګانې زمونږ د کورس له ادرسه په فلش کې ترلاسه کړي. د دغه انلاین تدریس یوه نمونه په یوه مثال کې تاسو ته واضح کوو. د محلولونو د غلظتونو په برخه کې مثالونه زیات راځي. مثال دی په 1500 ملي لیتر محلول کې 160 ګرام سودیم هایدروکساید حل ده. د دغه محلول مولریټي غلظت پیدا کړئ. د مولریټي غلظت د پیدا کولو لپاره دلته څو بیلګې رااخلم ترڅو د مولریټي په تعریف باندې سم پوه شو. مثلا 1 لیتر محلول جوړ شوی دی او په دغه 1 لیتر محلول کې 1 مول منحله ماده هم موجوده ده. 1 مول منحله ماده که چیرې 1 مول په 1 لیتر محلول کې وي دغه غلظت ته بیا 1 مولر غلظت ویلی کېږي. 1 مولر غلظت. او که چیرې بیا دلته 5 موله ماده وجود ولري دا بیا 1 مولر غلظت نشو بلکې دغې ته 5 مولره غلظت ویلی کېږي. دا بیا 5 مولره غلظت شو. یعنی 1 مول په 1 لیتر کې 1 مول محلول، نیم مول په 1 لیتر محلول کې نیم مولر محلول، 10 موله ماده په 1 لیتر محلول کې 10 مولره محلول ده. که چیرې په 2 لیتره محلول کې 1 مول موجود وي نو 1 مول 2 لیتره محلول کې وجود لري. یعنی نیم مول هر لیتر ته رسیدلی دی. پس د دغه محلول مولریټي غلظت څومره دی؟ نیم مولر دی. نیم مولر غلظت دی. که چیرې بیا 5 موله ماده په دغې 2 لیتره محلول کې وجود ولري، 5 مولره ماده، یعنی 5 موله چې په 1 لیتر کې و 5 مولر محلول بوه، خو دلته 5 موله په 2 لیتره کې وجود لري نو دا 2.5 مولره محلول ده. 2.5 مولره محلول. پر دې باندې پوه شو چې د مولونو شمیر د حجم په واحد کې مولریټي بلل کېږي. یعنی د مولریټۍ دپاره داسې فرمول لیکو چې مولریټي په cm سره ښودل کېږي. cm مساوي کېږي د مولونو شمیر تقسیم پر حجم. دا د مولریټي فرمول شو. او له بله اړخه باید پوه وو چې د مولونو شمیر د یوې مادې لپاره څنګه پیدا کولی شو. د هغې مادې مقدار به رااخلو په مالیکولي کتله به یې تقسیموو. که چیرې مونږ دغه قیمت دلته وضع کو یعنی cm مساوي کېږي د n پر ځای m پر m وضع کوو د مادې مقدار تقسیم پر مالیکولي کتله مخرج کې وي خپله لیکو. او که چیرې دغه کسر ساده کړو نو وبه وینو چې cm مساوي کېږي m دغه m مخرج ته راځي. دا د مولریټۍ یو فرمول شو. خو هغه فرمول شو چیرته چې حجم په لیتر باندې وي. چیرته چې حجم په لیتر باندې وي. که چیرې دغه لیتر مونږ وغواړو چې ملي لیتر له جنسه حساب کو cm مساوي کېږي m پر m ضرب وي.
که د ملي لیتر له جنس حسابو دا د لیتر له واحده ده نو دغه قیمت پر زرو باندې ویشو. اوس که چیرې دغه کسر الکسر ساده کړو دغه زر د مخرج څخه سرعت ته انتقالیږي. سی ام به مساوي شي ام ضرب زر تقسیم پر ام ضرب وی، چیرته چې وی دلته په ملي لیتر ده. دا د مولریټۍ لپاره دوهم فرمول شو. په لنډ ډول سره کولی شو چې مولریټي داسې ډول سره هم پیدا کړو. که چیرې د مادې د مقدار او حجم او غلظت ترمنځ اړیکې په پام کې ونیسو، یعنی د تناسب رابطه په پام کې ونیسو، که چیرې د یوې مادې مالیکولي کتله یعنی یو مول په یو لیتر محلول کې وجود ولري، 1000 ملي لیتر کې وجود ولري، نو دا غلظت یو مولري غلظت شو. او که چیرې یو بل مقدار ام کتله د یوې مادې په وی حجم کې وجود ولري، دا به مولري غلظت وي. که چیرې موږ تاسو دلته تناسب اجزاوې خپلو منځونو کې سره پرتله کړو نو داسې وینو چې که چیرې حجم زیاتیږي غلظت کمیږي یعنی محلول رقیق کیږي، او که چیرې حجم کمیږي غلظت زیاتیږي یعنی محلول ټینګیږي یا غلیظ کیږي. نو پوهیږو چې دغه دوه کمیتونه خپلو منځونو کې معکوسه اړیکه لري، ولې چې د یو کمیت په زیاتېدو سره بل کمیت زیاتیږي، معکوسه اړیکه لري. اوس دا ځل د غلظت سره مقدار پرتله کوو. که چیرې په یو محلول کې زیاته ماده وجود ولري غلظت به یې زیات وي. که چیرې په یو محلول کې کم مقدار د منحله مادې شتون ولري نو غلظت به یې کم وي. نو پوهیږو چې مقدار د غلظت سره مستقیمه اړیکه لري. د دوی دواړه غش یا لوري یو شان رسموو. اوس دغه غلظت محاسبه کوو. دا صدا کوو 1/cm مساوي کیږي. دغه شی سرچپه کوو تر ټول یو شان شي نو وی پر زر به شي. مساوي کیږي. دا بل شی ښکته لوري ته ده، تغییر نه ورکوو. که وغواړو چې له دغې تناسب څخه سی ام پیدا کړو نو د سی ام د پیدا کولو لپاره سی ام مساوي کیږي طرفین په صورت کې کوم چې ټول معلوم کمیتونه دي، یو ضرب ام تقسیم سی ام ته په مخامخ معلومه کمیتونو وی ضرب مالیکولی کتله ام. یعنی دغه فرمول همغه فرمول شو چیرته چې وی دلته په ملي لیتر باندې ده، یعنی ام ضرب زر صورت کې ام ضرب زر تقسیم پر ام وی پر ام وی. یعنی کړلی شو چې له دغې برخې څخه هم موږ تاسو دغه سوال حل کړو. اوس راځو خپل مثال حل کوو. مثال ته راځو. حجم د محلول 500 ملي لیتر دی، 500 ملي لیتر. او منحله مادې مقدار 120 ګرام دی. 120 ګرام. فرمول داسې و، تعریف مو داسې د مولر لپاره کړی و چې د مولونو شمیر پر حجم دغې ته مولري غلظت وایي، n تقسیم پر وي. دا چې کمیتونو کې مونږ تاسو ته n نه دی معلوم نو غواړو چې د n پر ځای د m پر n قیمت ولیکو. n پر ځای لیکو چې m تقسیم پر m، مخرج کې وي خپله لیکو. دا چې دلته حجم په لیتر دی او دلته حجم په ملي لیتر راکړل شوی دی،
دا په زرو تقسیموو تر څو ملي لیتر شي او هغه زر به سرعت ته لاړ شي. یعنې دغې رابطې څخه کار اخلو. CM به مساوي شي M کتله د مادې ده 120 ګرام او سرعت کې زر لیکو. مخرج کې M مالیکولي کتله دا چې مالیکولي کتله سودیم هایدروکساید ده. سودیم هایدروکساید د ټولو کتلې خپلو کې جمع کوو. د سودیم 20 جامع اکسیجن یو دانه 14 او د هایدروجن یو. نو مالیکولي کتله M به مساوي شي 20 او 14 19 جامع یو 40. M پر ځای 40 لیکو. ضرب وی پر ملی لیتر 500 ملی لیتر. دغه درې صفرونه د دغو مخرج کې درو صفرونو سره اختصار کوو. سرعت کې 100 مخرج کې 4 ضرب 5 شل پاتې شول. دغه صفر د دې سره اختصاروو او وینو چې CM مولري غلظت مساوي کېږي 12 تقسیم پر 2 باندې 6 واحد به مولر وي. نو د فورمول له لوري مو وکولی شول چې دغه قیمت پیدا کړو. اوس راځو د تناسب له مخې هم کولی شو چې دغه قیمت لاسته راوړو. که چیرې یو مول د مادې همغه ماده چې کومه ماده ده یو مول یې 40 ګرامه کېږي په 1000 ملي لیتره کې وجود ولري نو دغې غلظت ته یو مولري غلظت ویلی کېږي. اوس سوال ته راځو. که چیرې 500 ملي لیتر محلول کې 120 ګرام وجود ولري نو دا به څومره غلظت وي؟ دا به څومره CM شي؟ د دغې تناسب معلوم او معکوس نسبتونه سره پرتله کوو. که چیرې حجم زیات شي د محلول غلظت کمیږي، که حجم کم شي د محلول غلظت زیاتیږي. نو دغه دوه نسبتونه خپلو منځونو کې معکوس دي. راځو دا ځل مقدار د غلظت سره پرتله کوو. که چیرې 40 ګرامه وجود ولري غلظت یو مولر ده. که چیرې 120 ګرامه وجود ولري غلظت به زیات وي او دا د دغې سره مستقیمه اړیکه لري. یعنې د مقدار په زیاتېدو سره غلظت زیاتیږي، د مقدار په کمیدو سره غلظت کمیږي. غواړو چې دغه نسبتونه ټول یو لوري ته واړوو نو 1 تقسیم پر x دا به مساوي شي. دغه غشی هم پورته طرف کو 500 تقسیم پر 1000 لیکو. دغه غشی پورته طرف ده 40 تقسیم پر 120 لیکو. له دغې ځای څخه د x قیمت لاسته راوړو. x مساوي کېږي د معلومو طرفونو د ضرب حاصل په صورت کې معلوم طرفونه 1 ضرب 120 تقسیم x ته په معلومو طرفونو 500 ضرب 40. دا یو صفر د دغې صفر سره اختصار، دا دوه صفرونه د دغې صفر سره اختصار. نو x به مساوي شي صورت کې 12 سره ضرب کړئ 120. وینئ مخرج کې 15 ضرب 4 پاتې دی چې 20 کېږي. دغه صفر د دغې صفر سره اختصار. بالاخره x چې موږ تاسو CM هم ورته ویلی شو مولري غلظت هلته مو په x سره ښودلی دی او 12 چې په 2 باندې تقسیم کړئ 6 کېږي. واحد به مولر وي. دا هغه ځواب و چې موږ تاسو د تناسب له طریقه لاسته راوړو.
تر بیا ښه وخت.